لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا به څوک وي؟ ویل عثمان ابن عفان ولېږه، ځکه عثمان د بني امیه څخه دی او ابو سفیان هم د بني امیه څخه دی. عثمان هلته قوم لري، هغه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دغه نظر قانع سو او عثمان رضی الله تعالی عنہ یې و قریش ته ورولېږي. ویل ورسه او ورته ووایه چې موږ د جنگ د پاره نه راغلي، بلکې زموږ مقصد عمره ده او دوی و اسلام ته راوبول. عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې سره هم امر کوي چې هغه نر مؤمنان او شذ مؤمنان چې په مکه مکرمه کې دي هغه ته ورسه او د فتح زیری پر وک او په دې خبر ک چې الله عزوجل خپل دین په مکه مکرمه کې تر داسې اندازې غالب کوي چې په مکه کې به هیڅوک خپل ایمان نه پټوي. عثمان رضی الله تعالی عنہ د مکه مکرمه پر طرف رهیسو څو په بلدح کې د قریشو پر وډاله ورغلی. هغه ورته ویل چیرې د ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سکار د پاره را لېږلی. هو ول صحیح خپل کار ته دی ورځه. د قریشو د جملې څخه ابان ابن سعید ابن العاص ورته راولار سو. د دې شی استقبال وکي او بیا خپل آس ځین کی. عثمان رضی الله تعالی عنہ پر آس ورسره سپور کی څو مکه مکرمه ته ورساو. عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل پیغام د قریشو او مشرانو ته ورساو. کوم وخت چې عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل کارو څخه فارغ سو نو قریش ورته ویل کته غواړي چې طواف وکې وک. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ویل یا والله هیڅ کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه طواف ونکم. ابو سفیان و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ویل ته بدلې پاتې کېږي، تا ته د وتلو اجازه نشته. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ داسسو لکه بندي. خو شاید کفارو دی په دې سبب د تلو څخه منع کړی وي چې قریش په خپل مابین کې په دغه موضوع کې پوره مشوره وکړي او بیا خپل جواب د عثمان رضی الله تعالی عنہ په لاس ولېږي. په هر صورت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې ډېر وزندېدی او هلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې خبر ورسېدی چې عثمان وجل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبر واورېدی چې د علیه الصلاۃ والسلام قاصد و وجل سو نو یې فکر وکړي چې خبره وجنګ ته ورسېده. خپل اصحاب کرام یې امر کړ چې د علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت وکړي او بیعت پر دیو کچېری جنگ شروع سي تاسو به نه تښتئ. بیعت شروع سو. اصحاب کرام په شوق سره بیعت کوي چې په جنگ کې نه تښتو او یوې ډلې خو بیا پر مرګ بیعت ورسره وکړي. اول هغه څوک چې بیعت یې وکړي هغه ابو سنان الاسدی رضی الله تعالی عنہ. سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ هغه تیز او چابک نفر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی د زموږ په پیادو کې تر ټولو بهتر دی. درې واره پر مرګ بیعت وکړي، یو وار د بیعت په شروع کې، بیا د بیعت په مابین کې او دریم وار د بیعت په اخره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر یوې درخت لاندې ناست وو او صحابه کرامو بیعت ورسره کاوه. یو نفر ورتلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به لاس ورکاوه او بیعت به ورسره کاوه. نو ټول هغه صحابه کرامو چې په حدیبیه کې اشتراک کړی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي. 1400 نفرو بیل یو نفر څخه چې هغه جد بن قیس منافق وو. دغه منافق به د اوشانو ترشا ځان د دې لپاره پټاوه چې بیعت ونکړي. یو د صحابه کرامو څخه وایي ما جد بن قیس ولیدي چې په اوشانو کې ګرځېدي او ځان یې پټاوه چې بیعت ونکړي. او د یو سر اوش درلودي چې د هغه ترشا پټو. کوم وخت چې ټول بیعت خلاصو او عثمان رضی الله تعالی عنہ په دغه بیعت کې نو موجود، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپلاس پر خپل راسته لاس کښېښاوه او الزما دغه لاس د عثمان د طرف څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په وکالت د خپل ځان سره بیعت وکړي. بیا نو صحابه کرام وویل والله
د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپلاس زموږ د ټولو تر راسته لاسو فضیلت لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپلاس د عثمان رضی الله تعالی عنہ د لاس پر ځای استعمال کړ. کوم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغلی چې هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجل کېدو خبر باطل او غلط. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې واصحاب کرامو ته هغه لوی زیری ورکړي او وی فرمایي والله هغه څوک چې زما سره تر دغه درخت لاندې بیعت کړی دی هغه و اورته نه داخليږي بل خاوند څخه د هغه سره اوش. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندی او ور معلومو فقط دغه یو نفر و جنت ته نه داخليږي، نور تاسو ټول و جنت ته ځي. ورونو دا هغه بیعت دی چې دغه بیعت په متعلق په قران مجید کې آیاتونه نازل شوي دي. الله عز وجل د سوره الفتح په 10 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، یعنی بشک هغه کسان چې تاسو سره بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي او د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاسو سربېره یا د پاسه دی. او بیا هم الله عز وجل د سوره الفتح په 13 نمبر آیات کې فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، یعنی خامخا الله جل جلاله د هغه مؤمنانو څخه په هغه وخت کې خوش او راضي شوی دی چې تاسو سره یې تر درخت لاندې بیعت کاوه. دا دغه اصحاب کرامو فضیلت دی چې الله جل جلاله خپل رضا د قران مجید په آیاتو سره ځین ښکارا کړی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ور کړی دی. او دغه بیعت بیعت الشجره او بیعت الرضوان ویل کیږي. څوک وایي چې دغه بیعت پر مرګ او څوک وایي چې دغه بیعت پر دیو چې د جنگ څخه به نه تښتي. او دغه درخت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت تر وخت پورې ولاړو او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه په قطع کولو یا پرې کولو امر وکړ. دا د دې لپاره ویل چې خلق دغه درخت په سبب مشرکان نسی، یعنی بیا به خلق راضي دغه درخت عبادت وکوي لکه چې نن ورځ په ځینو ملکو کې ودغه تورته کارونه کیږي. کوم وخت چې قریش ته خبر ورسېدی چې مسلمانانو پر مرګ بیعت وکړي پوسوه چې موضوع و خطرناک مرحله ته ورسېده او د جنگ څخه وبېرېد. نو یې ډېر ژر سهيل ابن عمرو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صلح کولو لپاره ورولېږي او پر سهيل یې دا تاکید وکړي چې صلح به پر دې ورسره کوي چې 60 کال به ځي، ځکه چې بیا عرب ونه وایي چې مسلمانان په زور مکه مکرمه ته نه نوتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولید چې سهيل ورهدي وی پیژندي او وی فرمایل سهيل سهل الله لكم امركم، یعنی الله جل جلاله دا موضوع درته آسان کړ. قریشو د صلح اراده کړې ده ځکه سهيل په قریشو کې د خبرو سړی وو. قریش چې به هر وخت غوښته چې یو موضوع د خبرو د لارې فیصله کړي نو به سهيل ورلېږي لکه وزیر خارجه او هغه نور یې جنگ غوښتي لکه د وزارت دفاع نفر. دغه سهيل فقط د صلح د لپاره لېږل کېدی. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سهيل ولیدي نو یې فرمایل الله جل جلاله آسانتیا درته راوسته. خیر سهيل راغلی کښینستی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ډېری اوږدې خبرې وکړې او بیا د دوی په مابین کې د صلح پر ماده اتفاق وشو چې هغه په داسې ډول سره و. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به 60 کال بیرته ځي او مکه مکرمه ته به نه داخليږي او بیا په راتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمره د لپاره راسي او مکه مکرمه ته فقط د دروش په د لپاره داخل شي په دې شرط چې مسلمانان به مکه مکرمه ته هیڅ قسم اسلحه نور سره راوړي بل تر څخه چې هغه به هم په پوښو کې وي او قریش به هیڅ قسم تعارض او تیری نه پر کوي. دا ماده فقط د عمره په متعلق و
دوهم دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی دا به د لسو کلو د پاره ختمیږي. یعنی لس کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي چې خلق ټول په امان سي، نه به جنگ وي نه پر قافلو حبلیه، هیڅ قسم تعرض او تجاوز به نه وي. دریم هر څوک چې د قریشو څخه د خپل مشرانو به اجازه و مدینه منوره یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي، محمد علیه الصلاة والسلام به برته هغه نفر و قریشو ته ورکوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو د مدینه منوره څخه مکه مکرمه ته راغلی، هغه نفر برته مسلمانانو ته نور کول کیږي چې دا پر مسلمانانو هغه ډیر دروند شرط وو. ځکه داسې معلومه ده چې کفار پر مسلمانانو فضیلت او لوړوالی لري، ولی د کفارو څخه راغلی مسلمان برته و کفارو ته ورکول کیږي او د مسلمانانو نفر و مسلمانانو ته نور کول کیږي. نو پښکارا داسې معلومه ده لکه کفار چې په دې صلح کې لوړ او کامیاب وي. څلورم هر څوک یا هر قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي کولای سي، او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي کولای سي. دغه صلح په وخت کې د خزاعه د قبیله مشران او د بنو بکر د قبیله مشران موجود وو. د خزاعه مشران وویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په طرف کې یو، او د بنو بکر مشرانو بیا وویل چې موږ د قریشو په طرف کې یو، او دغه قبیلو په دغه طرفو کې داخليدل او شاملېدل بیا په ورسته کې د مکه مکرمه د فتح سبب وګرځیدل، او دغه صلح هم دغه قبیلو په سبب ماته شو. ځکه بنو بکر چې د قریشو په طرف کې و پر خزاعه چې د مسلمانانو په طرف کې و تجاوز او تیری وکړي، چې دغه مفصل بیان به بیا پر هغه خپل وخت درته وکم ان شاء الله تعالی. نو دغه قبیله په دغه وخت کې په دغه حلف او اتفاق کې شامل شوه، او د صلح په شرطو کې دا هم ولیکل شو. هر قبیله چې د هر چا په طرف کې شامل شوه دغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي. هر تیری او تجاوز چې پر هغه قبیله وسی هغه دغه ټول عقد او اتفاق ماتېدل دي. بیا نو ټول عقد لغو او قابل د عمل نه دي. نو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عهد هغه وخت د قریشو سره باطل وبلی چې قریشو دغه عهد د بنو بکر په کومک کولو سره مات کړي. دغه خبرو په مقصد به هغه وخت پوسی چې د عهد د ماتېدو قصه واوري، او بیا به در معلومه سي چې دغه عقد او صلح قریشو ماته کړ. کوم وخت چې د صلح پر ټولو مادو او بندو په پوره تفصیل او ښکارا شرطو سره اتفاق وسو، نو یې دغه صلح په لیکلو شروع وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ راوغشتي او ول دغه صلح ولیک. نو دغه صلح لیکونکی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی، او دغه صلح شاهدان څو نفر مسلمانان او څو نفر کفار. د مسلمانانو د طرفه د صلح شاهدان ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی چې د صلح لیکونکی هم محمد ابن مسلمه او څو نفر نور و رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د کفارو د طرفه دغه صلح شاهدان سهيل ابن عمرو، حليس ابن عبد العزى او څو نفر نور. رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلي رضی الله تعالی عنه ته وویل ولیک بسم الله الرحمن الرحیم. سهيل د اوله څخه مخالفت شروع کړ، ول الرحمن موږ نه پیژن، داسې ولیکه بسمک اللهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله تعالی عنه امر کوي چې دغه څه ولیکه. بیا یې ورته ویل ولیکه دا هغه بیان دی چې پر هغه باندې محمد رسول الله او سهيل ابن عمرو صلح وکړ. دلته بیا سهيل اعتراض وکړي، ویل والله کومش په دې پوسو چې ته رسول الله یې موږ به ته د بیت الله څخه نه وای منع کړی او نه به مجنګ در سره کولای، بلکې ولیکه محمد ابن عبد الله، دا سم ولیکه چې محمد رسول الله. ځکه زه دغه لفظ نه منم. مسلمانان
د دغه خبرو څخه پتنګ شو، قهر او غصه زیات شو. مسلمانان اصلا د دغه صلح څخه ناراضه و. مسلمانان په دې نو خوښ چې داسې صلح دی وسی چې دوی د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کړي او عمره کولو ته دې نه پریږدي. او اوس پر هغه سربېره د کفارو د طرفه دغه سختی او دغه عناد ورسره کیږي. د مسلمانانو قهر زیاتېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زه رسول الله یم که څه هم تاسو من نو منئ. او علی رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې محمد ابن عبد الله ولیکه او د رسول الله جمله پاکه کړه. علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله د جملې د پاکولو څخه انکار وکړي، ویل والله دغه جمله به نکم پاک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هغه جمله کومه ده؟ هغه جمله ور وشول او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د رسول الله جمله پاک کړه. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح مقصد و. اوس چې د صلح نامې څخه فقط دغه جمله ولیکل شوه بسمک اللهم، دا هغه عهد دی چې د محمد ابن عبد الله او سهيل ابن عمر په مابین کې پر هغه اتفاق وسو. په دغه وخت کې چې د عهد په لیکلو شروع شوه ده تر خیمه د باندې چغه او ناره جوړې شوه. مسلمانان د معلومات د پاره تر خیمه د باندې وروته. کګوري چې د مکه مکرمه د مسلمانانو څخه یو نفر چې په زنجیرانو هم تړلې دي د هغه زنجیرانو سره راتشتدلې دي. دا یې اوریدلی و چې د مسلمانانو لشکر دلته نږدې راغلي دي. نو یې دا قصد کړی وو چې مسلمانانو ته پناه ورولي. دغه راتشتدلی نفر څوک وو؟ دا ابو جندل وو چې دغه سهيل ابن عمر چې دغه اوس صلح نوشته کوي زوی دی. او اتفاق هم داسې وو چې کوم مسلمان د مکه مکرمه څخه مسلمانانو ته ورځي هغه باید بیرته کفارو ته پلاس ورکول شي. اوس ابو جندل راغلی او وای یا رسول الله زه مهاجر درته راغلم. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.